السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زم تاسو ورو تاسو ملګری اسد ثانی او نن مونږ چې کوم دی مازیګری راوړی دی د سینغاړي ته. زموږ سره یو ورکوټی ماشوم دی او شاعر دی جواد علي همدرد صاحب. په پروګرام کې را سره هغه ناست دی او ښکلې ښکلې روماني غزلې به د هغه نه اورو. نو د جواد الله همدرد صاحب یو شعر دی، وایي نور د دې ګناه نه مې توبه ده، د هغې بې وفا نه مې توبه ده، او ای جانانه نور ستا خواله نه درځمه، ای جانانه نور ستا نه مې توبه ده. زموږ سره یو شاعر هم په پروګرام کې مېلمه کړی دی جواد الله همدرد صاحب. د هغه نه به ښکلې ښکلې غزلې اورو. نو جواد الله ته په پروګرام کې هرکلی وایو او شاعرۍ پیل ته څنګه راغی او شاعرۍ ته په کوم نظر باندې ګوري او کوم قسم شاعري کوي، کوم قسم غزل لیکي. نو استادو ته دا وایم چې تاسو شاعرۍ ته څنګه راغلی؟ شاعري چونکې شوق زما چون د 5th کلاس نه لکه زما ډېر شوق و. بیا په 6th کې چې زه ومن د هغې وخت نه ما اول چې ونه ما نظم ولیکلی خو هغه ما په اردو کې لیکلی و. د هغې نه بعد بیا ما شاعري پرېښوده، ما هسې ښه راته نه ښکارېده. خو بیا چې کله زه ما سوشل میډیا وکته، ما ښه شاعران مې وکتل. د هغې نه بعد چې ونه بیا ما په 7th کې بیا شروع وکړه. نو اوس چې الحمدلله څه لږ لږ شعر لیکو، خو کوشش کوم چې کومه غلطیانې دي هغه وباسم او د کتاب لیکلو کوشش کوم. خو د کتاب لیکل نه مخکې ما دا ضروري وګڼل چې لکه سوشل میډیا ته راتلل چې دا زما لپاره ضروري دي چې زه راشم. نو دغه اوس ستاسو بالکل سوشل میډیا ته راتلو دا هم لکه لویه خبره ده چې کیمرې ته مخامخ کېده او د کیمرې مخامخ غزل لیکلو دا هم لکه ګران کار دی که نه؟ ډېر ګران دی. خو لکه ما ته دومره نه دی، خو بیا هم د کیمرې مخې ته راتلل دا څه ووایم. ډېره مننه تاسو په خپل دومره مصروفه ژوند کې زما دپاره لږ ټایم ویستو او ټایم به ډېر نه اخلو. یو غزل به شریک کړو. د هغې نه مخکې یو څو شعرونه دي چې زه داسې شوی یم د ځان سره خبرې کوم، زه داسې شوی یم د ځان سره خبرې کوم، په خیالي دنیا کې د جانان سره خبرې کوم. ډېر ښه ډېر ښه جي. کله کله خو زه داسې شم چې کله کله د دیوال سره خبرې کوم. وا وا وا. کله کله خو زه داسې شم چې کله کله د دیوال سره خبرې کوم، چې دیدن وکړم او خوشحاله وي بیا زه د اسمان سره خبرې کوم. یو ځل بیا ووایه جي. او چې دیدن وکړم او خوشحاله وي بیا زه د اسمان سره خبرې کوم. سکڼې سکڼې ماښام دی ته لږ چپ شه، زه د خپل جانان سره خبرې کوم. سکڼې ماښام دی، سکڼې سکڼې ماښام دی ته لږ چپ شه، زه د خپل جانان سره خبرې کوم. او یو غزل دی چې مین سړی یم چې شاعري نه کوم نو څه به کوم. مین سړی یم چې شاعري نه کوم نو څه به کوم. مین سړی یم چې شاعري نه کوم نو څه به کوم. خوښه چې د خپل زړګي نه کوم نو څه به کوم. دا خلک به لګیا وي، دا خلک به هر سوی، دا خلک به لګیا وي، دا خلک به هر سوی، زه چې ستا مرضي نه کوم نو څه به کوم. ډېر ښه جي ډېر ښه. دې سره خو اوس زمونږ ژوند تړلی دی، دې سره خو اوس زمونږ ژوند تړلی دی، اوس چې عاشقي نه کوم نو څه به کوم. واه جي واه. او ته چې په خپله خوله راته اقرار د مینې وکړې، ته چې په خپله خوله راته اقرار د مینې وکړې، بیا چې بادشاهي نه کوم نو څه به کوم. ډېر ښه جي ډېر ښه. غریب سړی مې هسې په دنیا خوښ شي، غریب سړی مې هسې په دنیا خوښ شي، چې د غریب څه همدردي نه کوم نو څه به کوم. ډېر ښه جي ډېر ښه. او نن یې ویل په یو همدرد کې مې وفا لیدل ده، نن یې ویل په یو همدرد کې مې وفا لیدل، اوس چې د سره یاري نه کوم نو څه به کوم. او ډېر ښه جي ډېر ښه. دا خال پنجکوړه سینغاړي ته چې کوم دی دا مازیګری راوړی دی او جواد الله همدرد صاحب نه به تاسو نور هم غزلې اورئ نو مینوالو ته به نور څه ډالېږي؟ چې شپه شي قافله ستا د یادونو مې راګیر کړي، چې شپه شي قافله ستا د یادونو مې راګیر کړي، بیخي بېچینه شم زمانه د دنیا خوشحالي هیر کړي. او خدای زما جانان زما کړي دا سوال درته کومه، خدای زما جانان زما کړي دا سوال درته کومه، اشنا یې کړم خو هسې نه چې بیا مې هیر کړي. او خدای دا وخت بدل دې مینه نه کړي څوک د چا څه، خدای دا وخت بدل دې مینه نه کړي څوک د چا څه، هسې نه دا وخت وران زما د زړګي کور کړي. او زه همدرد وایم هغه وختونه به په ما څنګه تېرېږي، زه همدرد وایم هغه وختونه به په ما څنګه تېرېږي، چې اشنا را سره یو شي او غمونه رانه هېر کړي.
او یو شعر دی چې هغه دومره ښایسته دی چې جهان ورته حیران دی ډېر ښه یو ځل بیا هغه دومره ښایسته دی چې جهان ورته حیران دی جهان څه کې سپوږمۍ اسمان ورته حیران دی دا زمون سره جواد الله همدرد صاحب او زه هیله لرم چې ستاسو خوښ شوي ما اسد ثاني له او کیمرامین نعمان خان همدرد صاحب له ورکړه اجازت السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته